پیغمبر علیہ السلام فرمائی من اقال مسلما بیعته اقاله الله عطرته یوم القیامه. پیغمبر علیہ السلام فرمائی که څوک را ولاړ سو د دکاندار سی شی رانی وي چې رانی وي کور ته راوړي په دا سبا په دا بل سبا چې وی کتی نیسو خوش چې نیسو خوش بیا را ولاړ سو بیرته رالی دکاندار لره و دکاندار ته ویل دا شی ز واپسوم دا شی ز واپسوم. اوس دا ګراک پر دغه دکاندار حق نه لري چې دا شی دی په واپس کی، خو لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کدا دکاندار را ولاړ سو د دا شی واپس واخستی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تا په دنیا کې د خطا تا په دنیا کې د غلطی ورمعاب کړله، د قیامت پر ورځ به الله رب العزت ستا خطا ستا لغزش ستا هغه غلطی چې د هغه در معاب کی حق نه در باندې لري، لیکن ته بیا هم د هغه باوجود دکاندار را ولاړ څول پروا نه لري یاره څه به د خبره خو نه د کاغذ ما شی دی هغه رقم سالم دی بیرته جنې کښېښوئ هغه خپلې روپۍ ډېر په ښه انداز ورکړلې. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله به د قیامت په ورځ تا داسې د مشکلاتو څخه خلاص کړي لکه تا سړی چې تا د مشکلاتو څخه خلاص کړي. صحیح سو حق نور باندې لري. اوس په دې کې یوه خبره دا د عاجزانو کله کله یو سړی را ولاړ سي د یو دکاندار څه شی رانیسي چې رانیوي سبا بل سبا ګانټه بعد وی ګانټې بعد بیرته ول راوړي چې راوړي وای دا را واپس دکاندار ورته وای یاره ما دغه دی ما مطلب کاغذ لګولې دي تا بل دلې همې چې رانیول سوی مال بیرته نه واپسېږي مشي واپسونه خاص کر دغه د کمپنیان والا لر چې ورسي هغه یاره دا اوس بل موږ جوړ کړی دی په کمپیوټر کې تللی دی مرکز ته خبر رسېدلی ده دا اوس موږ نسو کولی صحیح شولو. نو دی و تا ته وایي وایي ګوره دا دی کاغذ مې لګولی و چې دا خرڅ سوی شی موږ نه واپسوو ټیک شولو. نو اوس تا بیرته مال راوړئ زه څه چم وکړم ما ته ترتیب نه جوړیږي ما ته واره نه خوري او موږ دا کار کولی نسو. اوس د الله رسول فرمایي که ته را ولاړ سوې سره د دې چې ستی قانون دا نه و چې دغه خرڅوی شی بیرته واپس کړي، لیکن ته را ولاړ شې د یو مسلمان غم دې وکړي د مسلمان عزت دې ورخوندې کړي د مسلمان غم دې ورلیرې کړي د مسلمان پریشانی دې ورلیرې کړله. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به الله ستا په داسې ورځ پریشانی در لیرې کړي چې په دا ورځ ته ډېر مجبور یې و دې پریشانی ته چې له ما دا پریشانی چې د هغه لیرې سي ته ډیر مجبور یې و دې ته چې الله رب العزت ما معاف کړي. نو هغه بیا الله رب العزت تا په دې خبره باندې معاف کړي چې تا د یو مسلمان مطلب شی چې دی هغه ور واپس کړي. اوس دوی خبرې پاکستان عزیزان دا شی تا ویوړی کور مثلا تا یو پارسل وړه ویوړلو چې وی دی وړل بیرته دی واپس راوړل ورځ بعد وی بعد و 3 کیلو دي چې خرڅ کړي دی تا دا را واپس کړ. اوس دی را ولاړ سو داستا شی در واپس یې بالکل د خوښه ده در واپسې نو بیا به دا 2 کیلو دی یا 3 کیلو دی وتلې 2 کیلو کم ولو هغه نو پیسې د کمی در کې پروا نه لري. صحیح سلو دا یو خبره. دویمه خبره دا دی یو چا د شی ویوړي چې هغه د ویوړي هغه کمیږي نه نو بیرته واپس هغه رقم ول راوړي لکه څنګه چې د قرباني خرڅ کړی وو. نو اوس دی ورته وایي د ازما شی را واپس کړه دا دکاندار ورته وایي زه نه واپسوم که واپسوم نو زره ولاړېږم په 100 روپۍ دا شی دی نه 100 روپۍ در کوم دا 100 روپۍ حرام دي چې دی راګرځي دا 100 روپۍ ناجایز دي چې دی راګرځي ټیک شولو دا وده ته جایز نه ده. ها د دې یو بل متبادل چې دی هغه ستا هغه دا دی را ولاړ سه تا دا شی پر د باندې خرڅ کړی وو ورته ووایه دا شی ما پر تا خرڅ کړی دی زه واپسوم نه منګرها کې ته بیرته پر ما خرڅې زه در سره نشته هغه وځي پر تا خرڅوم د 100 روپۍ شی دی را ولاړ سو دغه ګراک چې کوم ول په 900 روپۍ ورک د دې سودا سره وسوله په 800 روپۍ بیرته ورکی پروا نه لګي دا صحیح ده جایز صحیح شلو. یا خو دې دوباره بیرته دی بیا سره وکی چې دا شی ز پر تا بیرته خرڅوم دا را څخه واخله دا یو خبره. یا خدا خبره ده چې د الله رسول فرمایي جنوای اخله پروا نه لري جنوا پسې کا روپۍ بیرته پر ورکه الله به وتا ته اجرونه درکې الله به وتا ته ثوابونه درکې. او کتره ولاړ سي د پیسو په حواله باندې شی واپسې 100 روپۍ چنګر زیاده حرام دي
او کله ولاړ سي دا ورته وایي چې دا شی پر ما خرڅ کا و ګراک ته وایي بیا ګراک د زر پیسې دي پر تا په 900 په 800 په 900 خرڅ کې پروا چې دا نه لري صحیح سلو په خرڅېدو کې پروا نه لري ها په واپسېدو کې تصرف پیږي وګرځي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.